when I was going to بازار I saw a dog. مطلب یې دا دی چې کله چې زه بازار ته روان وم نو ما یو سپی ولیدو، یعنې کله چې زه په لاره باندې بازار ته روان وم نو ما یو سپی ولیدو. when we were talking him کله چې موږ د هغه سره خبرې کولې he was weeping، یعنې when we were talking him he was weeping. مطلب یې دا دی چې کله چې موږ د هغه سره خبرې کولې نو هغه جړل. when they were calling her number was power off. مطلب یې دا دی چې کله چې هغې ته رینګ کوو، کله چې هغې ته رینګ کوو نو د هغې نمبر پاور اپ و، د هغې نمبر بند و. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو هم غواړئ چې تاسو داسې قسم له خبرې وکئ، یعنې تاسو هم په انګلیش کې داسې قسم له سینټینسز استعمال کړئ نو بیا صرف او صرف تاسو ته د پاسټ کنټینیوس ټینس د زده کولو ضرورت دی. نو او بالکل نن په دې ویډیو کې موږ پاسټ کنټینیوس ټینس زده کوو، خو په یو داسې طریقه باندې به زده کوو چې تاسو خو به زده کوئ، یعنې تاسو به 100% زده کوئ، خو تاسو به د دې هم قابل شئ چې تاسو په سکول کالج کې خپل کلاس میټس پې پوهه کوئ، په سوسایټي کې پې خپل همزوري او دغسې په کور کې پې خپل ماشومان هم پوهه کوئ. نو ګرانو کتونکو بس وخت ضایع کول نه غواړو، راځئ چې دغه ټینس یعنې پاسټ کنټینیوس ټینس او داسې قسم له خبرې زده کول شروع کړو. سو لیټس کیک آف د لیسن. ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به مونږ پاسټ کنټینیوس ټینس زده کوو، خو د پاسټ کنټینیوس ټینس د زده کولو نه مخکې د ټولو نه کروشل دا خبره ده، د ټولو نه اهمه دا خبره ده چې مونږ د پاسټ کنټینیوس ټینس پہچان وپېژنو، یعنې مونږ په دې خبره باندې پوه شو چې پاسټ کنټینیوس ټینس مونږ په کوم ځای کې او د څه دپاره استعمالو، یعنې د پاسټ کنټینیوس ټینس ډیفینیشن زده کړو. نو د پاسټ کنټینیوس ټینس ډیفینیشن ګرانو کتونکو داسې دی ان ایکشن کنټینیوس ان پاسټ. مطلب یې دا دی چې یو کار چې هغه په پاسټ کې په تیر شوي وخت کې په تیر شوي زمانه کې جاري و، د هغې دپاره مونږ پاسټ کنټینیوس ټینس استعمالو ان ایکشن کنټینیوس ان پاسټ. لکه فار ایگزامپل څنګه چې مونږ په پښتو کې خبرې کوو مونږ وایو زه سکول ته روان وم، یعنې کله چې تاسو ماته رینګ وکړو په هغه ټایم کې زه سکول ته روان وم. تاسو چای څښله، یعنې کله چې زه درغلم نو تاسو مصروف وئ، تاسو چای څښله، د چې څښلو دا کار تاسو جاري کړی و، تاسو چای څښله. مونږه روټۍ خوړه، یعنې تا چې ماته آواز وکړو، تا چې ماته رینګ وکړو په هغه ټایم کې مونږه روټۍ خوړه، یا استاد کلاس اخیستو وغیره وغیره. یعنې په پاسټ کې په تیر شوي وخت کې په تیر شوي زمانه کې چې یو کار جاري و د هغې لپاره مونږه پاسټ کنټینیوس ټینس استعمالو. خو ګرانو کتونکو که چېرته مونږ لوست په یو ایسې کې، یعنې په یو مضمون لیکلو کې، لا په یو لیټر لیکلو کې، دغسې په یو پیپر کې مونږ ته د پاسټ کنټینیوس ټینس د لیکلو ضرورت راشي نو بیا به یې مونږه لیکو څنګه. لا مونږه د چا سره خبرې کوو، د چا سره انګلیش وایو او مونږ له داسې قسم له خبرو د ویلو ضرورت راشي نو بیا به مونږه لیکو څنګه. نو او بالکل ګرانو کتونکو اوس راځئ چې هم د ویلو هم د لیکلو طریقه زده کړو، په یو داسې انداز په یو داسې طریقې سره زده کړو چې تاسو خو به زده کوئ، خو تاسو به د دې هم قابل شئ چې تاسو خپلو ملګرو ته په سکول کې خپل کلاس میټس ته او نور خپلو ماشومانو ته هم وښایئ. د زده کولو لپاره زما سره یو سینټینس دی او هغه داسې دی ما کار کولو، یعنې کله چې تا ما ته رینګ وکړو نو په هغه ټایم کې زه وزګار نه وم، ما کار کولو. فار ایگزامپل که دغه کار د سکول کار دی، که دغه کار د کور کار دی، دا یا په یو فیکټرۍ کې یو کار دی خو ما کار کولو، یعنې دا کار په پاسټ کې جاري و، ما کار کولو. نو ګرانو کتونکو د دې سینټینس انګلیش ته د ټرانسلیټ کولو لپاره زموږ سره یو شارټ غوندې سټرکچر دی، یو شارټ غوندې فارموله ده. خو یوازې د دې سینټینس نه څومره چې هم د پاسټ کنټینیوس ټینس پازیټیو سینټینسز دي د هغه ټولو د ټرانسلیټ کولو لپاره زموږ سره یو شارټ غوندې سټرکچر دی، یو شارټ غوندې فارموله ده. فارموله داسې ده چې د ټولو نه اول به سبجیکټ ولګي. سبجیکټ ویلی کېږي کارکوونکي ته، هغه څوک چې په جمله کې کار کوي دغه کارکوونکي ته ویلی کېږي سبجیکټ. او په دویم نمبر فارموله وه چې ته به واز ولګې یا به
ور ولګي. په دریم نمبر د ورب فرست فارم پلس آی ان جی، یعنی د ورب فرست فارم سره به آی ان جی او په اخره کې به ابجیکټ ولګي. ګرانو کتونکو اوس مخکې دا هم زده کړو چې موږ به واز کوم ځای کې لګو او موږ به ور په کوم ځای کې لګو. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په سبجیکټ، ابجیکټ او په ورب باندې نه پوهیږئ نو په دغه باندې موږ هم په ډیټیل سره یو ویډیو جوړه کړې ده چې د هغې په مدد سره تاسو بالکل په اسانه سره په سبجیکټ، ابجیکټ او په ورب باندې پوهیدی شئ. نو هم د هغه ویډیو لینک به زه تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پرېږدم، تاسو بالکل هغه کتلی شئ. دا سنټنس چې موږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو نو د ټول ناول به سبجیکټ ولګو. نو په دې سنټنس کې زموږ سره سبجیکټ آی دی، یعنی زه کار کوم. په دویم نمبر باندې فارموله وایي ته واز ولګو لا ور ولګو. نو ګرانو کتونکو اوس به موږ واز کم ځای کې لګو یا به ور کم ځای کې لګو. نو د واز او ور د استعمال لپاره تاسو لږ رانږدې شئ، غوږونه کولاو کړئ، په توجه سره بورډ ته ګورئ. که چېرته زموږ څه سبجیکټ آی و یا هی و لا شي و لا ایټ و لا یو سینګولر ناون و، یعنی که سبجیکټ آی هی شي ایټ یا سینګولر ناون و نو د دې نه پس به بیا موږ واز لګو. خو که چېرته زموږ د سبجیکټ یو و وی و دی و لا پلورل ناون و نو د دې نه پس به موږ ور لګو. نو زموږ چې دلته سبجیکټ په دې سنټنس کې آی دی نو د دې نه پس به زه واز ولګوم. آی واز او په دریم نمبر د ور فرست فارم پلس آی ان جی، کار کولو ته ویل کېږي ورک، خو زه به اوسه آی ان جی ولګوم. آی واز ورکینګ مطلب یې دا دی چې ما کار کوو. په دې سنټنس کې ګرانو کتونکو زموږ سره ابجیکټ نشته. بل اگزامپل، فار اگزامپل که زه ویم چې هغوی ګانې ویلې، یعنی کله چې زه کلاس ته ورغلمه نو هغوی ګانې ویلې. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو ټول ناول فارموله وایي سبجیکټ ولګو. په دې سنټنس کې زموږ څه سبجیکټ دی یعنی هغوی دی استعمالیږي که چېرته د یو نه سوا دوه درې څلور هلکان وي، د یو نه سوا دوه درې څلور جینکۍ وي، لا بل څه وي، نو د هغې لپاره بیا موږ دی استعمالو. دی او په دویم نمبر باندې فارموله وایي ته واز ولګو لا ور ولګو. نو څنګه چې موږ مخکې زده کړه که زموږ د سبجیکټ یو و وی و دی و لا پلورل ناون نو بیا به د هغې نه پس موږ ور لګو. نو دلته خو زما سره سبجیکټ دی نو زه به ور ولګوم. دی ور او په دریم نمبر باندې د ور فرست فارم ګانې ویل. ګانې ویلو ته ویلی کېږي سینګ، یعنی ګانو ویلو ته په انګلیش کې استعمالیږي سینګ. دی ور سینګ پلس آی ان جی، دی ور سینګینګ او ګانو ته ویلی کېږي سانګز. سنټنس دا شو دی ور سینګینګ سانګز، مطلب یې دا دی چې هغوی ګانې ویلې. خو که چېرته زه اوس په دې سنټنس کې دی لرې کړم او د دې په ځای باندې وی ولګوم نو بیا به زموږ سنټنس دا شي وی ور سینګینګ سانګز، او بیا مطلب دا شو چې مونږ ګانې ویلې، یعنی په پاسټ کې پرون اول پرون لا یو ګنټه مخکې مونږ ګانې ویلې. دا کارم جاری کړی و. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې په پازیټیو سنټنسز کې آخري اگزامپل هم زده کړو. په پازیټیو سنټنسز کې به آخري اگزامپل داسې وي، فار اگزامپل که زه ووایم چې هغې کلاس اخیستو، یعنی زه د یو جینۍ په باره کې خبره کوم او زه وایم چې هغې کلاس اخیستو، یعنی کله چې ما هغې ته کال وکړو، کله چې ما هغې ته رینګ وکړو نو کال یې اټینډ نه کړو، هغې کلاس اخیستو. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي شي واز ټیکینګ کلاس. شي واز ټیکینګ کلاس مطلب دا دی چې هغې کلاس اخیستو. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د واز او د ور په استعمال باندې پوهیږئ. خو که چېرته زه ووایم چې هی واز ټیکینګ کلاس، بیا مطلب دا شو چې یو هلک کلاس اخیستو، بیا پکې مونږ یو هلک ته اشاره کوو. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په پازیټیو سنټنسز باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې د پاسټ کنټینیوس ټینس نیګیټیو سنټنسز هم زده کړو. نیګیټیو سنټنسز ویلی کېږي منفي جملو ته، یعنی هغه جملې چې په هغې کې یو کار نه کېږي. لکه څنګه چې په پښتو کې مونږ وایو ما روټۍ نه خوړه، یعنی تا چې ما ته رینګ وکړو ما روټۍ نه خوړه، چای مې څښله، لا مې بل څه کار کوو خو روټۍ مې
نه خوړه، هغې مونځ نه کاو، هغې مونځ نه کاو، تلاوت یې کاو، لا یې بل څه چل کاو. مونږ کرکټ نه کوو، مونږ په ګراوند کې کرکټ نه کوو، فوټبال هم کوو، والیبال وغیره وغیره، یعنی مونږ کرکټ نه کوو. نیگیټیو سینټنسز هغه جملو ته ویل کېږي چې په هغې کې یو کار نه کېږي. په نیگیټیو سینټنسز کې فار ایگزامپل زما سره یو سینټنس دی او هغه داسې دی مونږ کرکټ نه کوو، یعنی کله چې هغې په مونږ پسې راغله نو مونږ په هغه ټایم کې بیا کرکټ نه کوو، مونږ سایډ ته ناست وو. نو ګران کتونکو د نیگیټیو سینټنسز ټرانسلیټ کولو لپاره صرف او صرف تاسو پازیټیو سینټنسز چې کومه فارموله وه په هغه سټرکچر کې په هغه فارموله کې د واز او ور نه پس ناٹ ولګوئ، یعنی سبجیکټ به لګوئ، واز ور به لګوئ پلس ناٹ به لګوئ پلس د ور فرست فارم آی ان جی او په آخره کې ابجیکټ. دا سینټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم مونږ کرکټ نه کوو، یعنی مونږ کرکټ مونږ په ګراوند کې نه وو لګیا، کرکټ هم نه وو لګولی. نو د ټول ناول سبجیکټ وي. په دویم نمبر باندې ور، لکه څنګه چې تاسو ته ما ویلي چې سبجیکټ زموږ څه وي وو نو بیا به ور لګو. وی ور. په دریم نمبر باندې ناٹ، وی ور ناٹ پلیئنګ کرکټ، وی ور ناٹ پلیئنګ کرکټ مطلب دا دی چې مونږ کرکټ نه وو لګولی، مونږ نه وو لګیا، مونږ کرکټ نه کوو. بل اگزامپل به داسې وي فار ایگزامپل که زه د یو سینګولر ناون په باره کې ویم، د یو سینګولر نوم په باره کې ویم، زه ویم چې احمد مونځ نه کوو. کله چې تاسو په هغې پسې رالی، لا کله چې تاسو هغې ته اواز وکړو نو هغه په هغه ټایم کې مونځ نه کوو، تا ته یې دروغ ویل. د دې لپاره د ټول ناول سبجیکټ احمد. بیا په دویم نمبر باندې څنګه چې تاسو ته معلومه ده سینګولر ناون دی، زه به واز ناٹ ولګوم، احمد واز ناٹ. په دریم نمبر باندې په څلورم نمبر باندې آفرینګ د پریر. سینټنس دا شو احمد واز ناٹ آفرینګ د پریر، مطلب یې دا ده چې احمد مونځ نه کوو. او ګرانو کتونکو آخري اگزامپل به داسې وي لکه څنګه چې مونږ په پازیټیو سینټنسز کې زده کړه، مونږ وویل چې هغوی ګانې ویلې، یعنی زه چې کلاس ته ورغلم یا زه چې هلته ورغلم هغوی ګانې ویلې. دلته اوس په نیګیټیو سینټنسز کې که زه ویم چې هغوی ګانې نه ویلې، هغوی سبق زده کاو یا بل څه کار کاو خو هغوی ګانې نه ویلې، یعنی نیګیټیو سینټنس. نو صرف او صرف د پازیټیو سینټنس هغه فارموله ده، خو د ور یعنی هیلپینګ ورب او د ورب د دې په منځ کې به ناٹ ولګېږي. سینټنس به داسې شي they were not singing songs، او مطلب یې دا شو چې هغوی ګانې نه ویلې. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په پازیټیو سینټنسز نیگیټیو سینټنسز باندې پوه شوي. او اوس راځئ چې په دریم نمبر باندې د پاسټ کنټینیوس ټینس انټراګریټیو سینټنسز هم زده کړو. انټراګریټیو سینټنسز ویل کېږي هغه جملو ته چې په هغې کې مونږ د چا نه سوال کوو، مونږ د چا نه پوښتنه کوو. لکه څنګه چې مونږ وایو آیا هغې روټۍ خوړه، یعنی کله چې تا په هغې باندې آواز وکړو، لا کله چې تا هغې ته رینګ وکړو نو آیا هغوی روټۍ خوړه. آیا ارسلان بازار ته روانو، یعنی کله چې تا د هغې په کور کې آواز وکړو او هغې وویل چې کور نشته نو آیا هغه بازار ته روانو، یا آیا مونږ تاسو ته دروغ ویل وغیره وغیره. داسې قسم له سینټنسز چې کله مونږ استعمالوو، یعنی داسې قسم له خبرې چې مونږ کوو نو دغه د پاسټ کنټینیوس ټینس انټراګریټیو سینټنسز دي. نو ګرانو کتونکو د داسې قسم له سینټنسز انګلیش ته ټرانسلیټ کولو هم ډیره اسانه طریقه ده. د ټول ناول واز لا ور، په دویم نمبر سبجیکټ، په دریم نمبر د ور فرست فارم پلس آی ان جی، په آخره کې ابجیکټ او ساین آف انټاروګیشن. فار ایگزامپل که زه ویم چې آیا هغې ماته رینګونه کول، یعنی فار ایگزامپل ته ماته کیسه کې او ته وایې چې هغې ستا څه کار و، هغې تا ته رینګونه کول، زه تا ته وایم چې رښتیا آیا هغې ماته رینګونه کول د هغې ضرورت و. نو دا سینټنس چې مونږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو نو ټول ناول فارموله وایي ته واز ولګو لا ور ولګو. نو دلته به زه واز ولګوم. هغه په پازیټیو سینټنسز کې چې کله مونږ واز ور لګولی و نو د هغې مطابق به دلته مونږ هم واز ور د سبجیکټ مطابق لګو. دلته زما سبجیکټ شي دی، یعنی سینګولر ناون دی، یعنی د یو جینۍ په باره کې خبره کوم نو زه به واز ولګوم. په دویم نمبر باندې سبجیکټ شي، واز شي. په دریم نمبر باندې د ور فرست فارم پلس آی ان جی، واز شي ringing، او په آخره کې ابجیکټ ټو می. سینټنس دا شو واز شي ringing ټو می، مطلب دا شو چې آیا هغې ماته رینګونه کول، آیا هغې ماته
کالونه کول. بل اگزامپل، آیا تاسو مونږ ته انتظار کوو؟ یعنی تاته یو کس کیسه کوي چې ګوره تاسو ته مونږه انتظار کوو او نه تاسو بیا راغلی، نه تاسو کال اټینډ کوو وغیره وغیره، یو کیسه درته کوي خو په هغې کې درته وایي چې مونږ تاسو ته انتظار کوو او ته ورته وایې چې رښتیا آیا تاسو مونږ ته انتظار کوو؟ دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي were you waiting to us. مطلب دا شو چې آیا تاسو مونږ ته انتظار کوو. were you waiting to us. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په پاسټ کنټینیوس ټینس باندې پوه شوي او د دې ویډیو نه به تاسو ډېره زیاته زده کړه هم شوي. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو نور هم انګلیش په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې په اسانه طریقه باندې زده کوئ نو بیا هم په دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ او زموږ د ټیم سپورټ وکړئ. انشاءالله ستاسو د کامنټ مطابق به زموږ راتلونکي ویډیو وي. یعنې که تاسو په یو څیز کې کنفیوز یې د انګلیش سره ریلیټډ، تاسو په یو ټاپک کې انختی یې، یعنی که هغه پارټس آف سپیچ دی، ایکټیو وایس، پیسیو وایس دی، دغسې ډایرکټ سپیچ، انډایرکټ سپیچ وغیره وغیره، څومره چې هم سپوکن انګلیش دی، ماډل وربز دی، تاسو په هغې کې کنفیوز یې، نو بس خالي موږ ته یو کامنټ وکړئ او انشاءالله ستاسو د کامنټ مطابق به زموږ نیکسټ ویډیو وي. د ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.